کلونه پس ګورو چې یو بهرنی تبه چې د افغانستان د ملي لوبډلې مشر روزونکی دی کابل ته ځي او کابل کې په پلان کې ده چې د ملي لوبډلې په تمریناتي کمپ کې ګډون وکړي. دا ډېره ښه خبره ده او د یو هیواد کرکټ هم هغه وخت لا ښه پرمختګ کوي چې له داخلي ظرفیتونو یا لوبغاړو یې ملي روزونکي یا نړیوال روزونکي خبر شي. زه چې څومره د افغانستان د کرکټ د ادارې له منیجمنت خبر یم، څومره یې پېژنم، یا مثال داخلي روزونکي او نور خلک چې څومره پېژنم، د دوی لپاره اوس په کار دا ده چې دوی دغه خارجي روزونکي ته وخت ورکړي. که بورډ غواړي چې په راروانو څو کلونو کې نوي سټار یا ځلیدونکي لوبغاړي په نړیوال سټیج ولري او د راشد خانو، ګربزو، ابراهیمو، عظمتو، نبي د دې لوبغاړو ځایناستي پیدا کړي په نړیوال کرکټ کې، نو باید دغه روزونکو ته پوره واک ورکړي چې دوی وګوري چې څوک د څه شي حقدار دی او ملي لوبډلې ته څوک باید راوستل شي. زه تاسو ته یو مثال وایم. یو مهال انډي مولز په افغانستان کې و. ما د وخت له روزونکي له منیجمنت سره خبرې هم کولې چې انډي مولز ته ولې دومره ډېر واک ورکړل شوی دی. نو د هغوی استدلال یا منطق دا و چې دی بهرنی دی، نو زموږ عقیده دا ده چې دی به یوازې د دې لپاره کار کوي چې یو بااستعداده لوبغاړی ټیم ته راولي. او که تاسو لیدلي انډي مولز خدای شته کړي هم دي د 2013 ورلډ کپ کې چې انډر 19 کې چې دی کوچ و، افغانستان سیمی فاینل ته لاړ. هغې نه مخکې افغانستان ایشیا کپ وګاټه په انډر 19 کې. که څه هم د دې تر شا به د نورو روزونکو هم لاس وي، خو په هغه شیبه کې دا کریډټ دته ځکه ورځي چې دی په موقع د ملي لوبډلې د انډر 19 د لوبډلې کوچ، بیا د ملي لوبډلې کوچ. نو زه وایم چې دغه روزونکي ته هم باید پوره واک ورکړل شي، د نظر ته احترام وشي. او که دا داسې وي چې لکه د نورو کپتانانو غوندې چې له ملي کوچز یا له روزونکو سره ستونزې لرلې، کپتان به یو پلیر غوښت، سلیکشن کمیټې به بل غوښت او روزونکي به بل غوښت. په دغه نه هماهنګۍ سره افغانستان تر دې دمه کوم نړیوال کپ نه دی ګټلی او لا هم داسې کوم امیدواري نه لیدل کېږي. که کله هم دغه مثلث چې د درې اړخه چې دي سره همغږه شي، نو افغانستان به د دې چانس ولري چې ورلډ کپ وګټي، چې په هغې کې د کپتان، کوچ او سلیکشن کمیټې همغږي دا ډیره ضروری ده. او د دې ټولو فوکس باید یوازې د افغانستان د ملي لوبډلې په جوړښت باندې وي، نه د شخصي مسایلو لپاره. دا خبرې دي وبه ګورو چې پای بس د افغان لوبډلې سره څنګه مخ ته ځي، د لاسته راوړنې او کار به څنګه وي. تر ده وړاندې چې جاناتان ټراوټ څه وکړه د ستاینې وړ دي. ټولو روزونکو په خپل ځای تر دې دمه افغانستان کرکټ ته خپل ښه خدمات وړاندې کړي دي، خو له پای بس نه زموږ هیلې ډېرې زیاتې دي او موږ اوس هغه سټیج کې یو چې موږ حد اقل یو کپ څنګه وګټو. یو کپ ګټل دي، د دې لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې او د ملي لوبډلې او د پای بس ګډې هڅې په کار دي. د دوی یوه ګډه ستراتیژي په کار ده چې یوه داسې ستراتیژي جوړه کړي چې له مخې دغه یو کپ وګټل شي حد اقل په نړیوال سټیج. نور هر څه افغانستان کړي دي، خو کپ یې نه دی ګټلی. نو کپ ګټل چې دي دا ډېر ضروري دي. مننه.